تازه مهمه او خوندور خبره د جرمونو د مخنیوي په بار په غزني کې 15 غله نیول شوي دي. په غزني ښار کې د تیرې یوې میاشتې په جریان کې 15 تنه غله نیول شوي دي. غزني ولایت کې د پولیسو ویاند سید اسحاق جاج نیوز ته ویلي چې ټول 15 غله نیول شوي دي. دوستانو زموږ چینل ته ښه راغلاست. په دې هیله چې روغ جوړ وئ. که مو تر اوسه چینل نه وي سبسکرایب کړی اوس یې در سره سبسکرایب کړئ. د جرمونو په پار 15 تنه غله نیول شوي. غزني تازه خبر. په غزني ښار کې د تیرې یوې میاشتې په جریان کې 15 تنه غله نیول شوي دي. په غزني ولایت کې د پولیسو ویاند سید اسحاق جاج نیوز ته ویلي چې ټول 15 غله نیول شوي چې مهم یې 6 تنه د انسان تښتونې په تور، 15 تنه د پیسو د غلا او 3 تنه د موټرو د غلا په تور نیول شوي. په همدې حال د غزني ولایت د جنجالي او جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس وایي چې په دغه کار کې 15 تنه غله نیول شوي دي. نن ورځ 3 تنه تازه جعلي پیسو د راوړلو په تور نیولي دي. قاري مصب وایي چې د دوی سره 2,000 افغانۍ 8 لکه کلدارې ولې. ښاغلی مصب وایي چې یادو کسانو دا جعلي پیسې د پاکستان هیواد څخه راوړې وې او غوښتل دا جعلي پیسې په غزني، کندوز، بلخ او پکتیکا ولایتونو کې بازار ته وړاندې کړي.